السلام علیکم. وعلیکم السلام. د سعودي مسافر څنګه یې؟ بادشاہ کومواله څنګه جوړې طبیعت د خیر او راته ښکارې د باجوړې کم دي؟ زه د باجوړ یو خبره درته کوم. زما تقریبا 8 کاله د سعودي عرب کې وشو کنه. ته مو کېدای شي ما پیژنې خو اسی یو خبره ده کوم خبره یو کړل سلام چې د واچ مو پیژندې خبره دا تا چې کوم خبرې کولې حقیقت د جوز د کاني کرخې دي کنه. زه ډیر سخت خلاف ما ډیر کمنټونه کړی دي. ها صحیح. زمير چې کله د ویری شي کنه د سړی ته پته ولګي چې کله دیوال ته اندې ته ولګي به پته ولګي. صحیح. یعنی هغه خبره چې ما کولې ته معنی چې را ټول رښتیا شي. زه بل چې کله واقع رااله وغه زمونږ یو میډیا والا ویلو چې یې سب پټانی در سې نکالو کنه. په هغه وخت زما دونه زما د کپړې کې ما کې تنګ شو. ما جو زه د خپل د وجود دونه ور ما واخص کنه به ما د پته ولګي حقیقت د موږ اوس په یو نوم یادېږي کنه. ما خیر دی ما چې کوم کمنټونه خې جوړ استا خلاف کنه مالا به ډیر خارات نو خبري حقیقت چې د کاني کرخه وختي. صحیح. اكيد چې ورورا ذکر ز ما یو ورځ دغه سره خبرې کولې صابر مومن سره ما ته چې ته ګوره ما نه پیژنې په میچنې کې چې ستا کومه مورکۍ ده یا په مټه کې ده یا په منډا کې ده هغه زما مورکۍ ده. زه چې هغه وګورم هغه به ما تندې مچ کې به د هغې لاسونه مچ کوم. معلومه تاسې د یو کټ د یو باله خلک یو خبردان په دې خبره پوي کا. زما به ډېر د ورور تر ورور هم اختلاف وي خو زما په میسج ان شاء الله هیڅ کله داسې نه په دې خبرو به تاسې مالي وروسته پوه شي. قسم دا صابر ما خبر به یو حد د کراس کړی دی کنه چې چېرته ما ستا د خولې نه کنځله نه ده اورېدلې. بس دې ژوند خواصم تېر شو وخت ولاړی څه وخت ټیم شو او دا خپله به هم ځان ته اوس خپل ضمیر به هم دې نه ملامته کوي چې چا ته دې رد بد نه دي ویلي. نه ولې زه ستا مور یاده کړم. ستا مور سره زما څه دښمني ده هسې خبره کوم هغې سره زما څه عزت او د خیاس د خور یا پلار نو دا خو موږ ته انسانیت دغه اجازه نه راکوي. نه ټوله دنیا یې ګوري خبره داره چې چا چې کنځلي وکړه څه شی لاسته راغله چې شمال همدا خبره خو درته ما مخامخ وکړله چې کومې خبرې ستا وي که نه مخ او دا انقلاب د حالات تېر شو که نه دا کوم وخت چې لاړه واوښته همدې کې ستا خبرو ته پته ولګي چې کاڼي کرښې او بل چې ستا کوم پیج راغلی نو ما به لایک کوو فالو کوو به مې ستا خبرو ته خو داسې غوږ به تږدمه لکه سړی به چې به پخوا وخت کې هغه روډو ولګاو او خبرونو ته به یو کتاب یا یو نور ته کېناسته او هغه خبرونه به ډېر په شوقه په غور باندې اورېده. صحیح. الله دې ډېر خوشحاله لره او زمونږ د طرف نه معافي ده که موږ نه کومه غلطي شوي موږ هم بخښنه غواړو خو والله کې دې وروره په دغه مې در باندې لورېږي. زه دې داسې د وجود کیسه وورم چې یاره ته په سعودي کې ته یوازې نه زمونږ د افغانستان دی خو کلر دی خو بر دی ما ته معلومات یې زه سعودي له 3 ځل درغلم. ما ته د عرب صرف بس خالي نوم یې اوره خالي مکه او مدینه به دغه دی نور ما ته د دې هغه معلوم دی چې زمونږ پښتنو سره یا عموما منظورانو سره څه دغه کوي په دې ټول شي نه زما دغه دا همیشه یو خبره کوم چې ته لاړ شه سوات ته وګوره ته لاړ شه دوبۍ ته وګوره. سوات په دې دنیا جنت دی خو د سواتیا به په دوبۍ کې ورونه د پسرو شو کې په هغه ګرمۍ کې به کار کوي خپل د جنت غونډه کې دا جنت غونډه دی چې چا ور کړی دی دا ولې دلته خپل دې کې مزدوري نه کوي. دا خو په دې دنیا باندې جنت دی سویزرلینډ دی د سویزرلینډ هم تللی یم ولا د سویزرلینډ نه دا ښایسته دی سوات. نو هسې دا یو مثال مې درله درکوم. الله دې خوشحاله آباد لره او هېڅ خبره نه ده زموږ ورور چې تا ومنله چې یاره خبره حقیقت وي بس ختمه قصه شوه زموږ څه ده پولې پټي شته شی جنجال دی اوسې ژوندی بس الله دې غټ ژوند درکړي. خدای پامه